أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. دا حضرت ابراہیم علیہ السلام کم واقعات چې الله او دا الله رسول ذکر کړی دي دا غینه مې سجل کې بعض مختصر حالات ستاسو مخ کې د دې ذل حجې د میاشتې په مناسبت شروع کړی دي او هغه کې زما مقصد دی چې ابراهیم علیہ السلام درې خبرې ما تاسو ته ویلو. یو دا چې په ابراهیم علیه السلام د الله د طرف نه سخت آزمایښونه راغلي او هغه په هغه آزمایښونو کې صبر کړی دی. د دې واقعاتو نه یو موږ له دا سبق راځي. دویم دا دی چې ابراهیم علیه السلام پورا استقامت او په دغه ابتلاءاتو کې او دغه مصائبو کے ظاہری مصائبو پریشانے بوتا وایو دا اللہ حکم تکلک ادرے دو صبریو کو بیا اللہ پاک داغی بدلے اغلا دنیا کے مور پہ و خیرت کے خدا پیغمبر لڑ مقامی التبم اللہ ورکے ما ویلیو چی دا اللہ پا حکم باندے خپل بی بی کشرہ حضرت حاجرہ او داغه معشوم بچے اسماعیل علیہ السلام را وستل موجوده چې کمزه بیت الله شریف ته دلته را وستل. دا بیت الله شریف روان شوه او سره بنیادونه او نور سنخه آثار نو ځکه دا داسې وادي دا چې په دې د برن د هغه تنعیم د علاقې نه په دې باندې چې سیلاب به شوبه براتلې یو خوام غرونه دی بل خوام غرونه دی نو به براتلی دا ځای لږ لړو او به یو خوا بل خوا به دی خو چې کله به سیلاب زیات شو نو بیا به دا بیت الله دا دیوالونه هم یوړل دا روان شوي او په دې کې مخکې قومونه اوسېدلي دي پاتې شوي دي موقع په موقع خو هغه هم تتلي دي اوس میدان پروت دی نو الله پاک د جبریل علیه السلام په واسطه لارې ورته وښودلې او دغه ځای له خپله بیبي م راوسته او اسماعیل علیه السلام ماشوم تیرودونکي او د مور پیښ خوړل لږ غوندې اوبې ورسره راوړې ځکه ډېرې خو راوړې نه شي او لږ غوندې ستوان یا کجوري یا کم اوچ خوراک چې هغې م راوړه ورته یې کېښود. اوس په دې ابراهیم علیه السلام ډېر ښه پوه دی هوښیار انسان و الله فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل مونږ مخکې نه هغه ته نیغه لاره ښودلې وه لا ماشوم و زړه کې مو ورته هدایت اچولی و صراط مستقیم او د الله وحدانیت او د الله قدرتونه په هغې ما پوه کړی نو دا هوښیار انساني هوښیار دی ورته پته ده چې د ما بیبي به په دې دشت و بیابان کې یوازې څه کوي دلته خو په میلونو میلونو انسان نشتا دا بس کوي دلته خو خوراک نشتا دا بس کوي دلته خو اوبه نشتا دغه لږې اوبه دې خلاصې بشي بیا بس کوي دلته خو خوراک نشتا ما خو لږ یو معمولی غوندې توشدان کې شی راوړی دی به ورته کېدم یا به 15 ورځې کې خلاص شي یا 10 یا 20 ورځې کې دا بس کوي دا اوبه خلاصې شي څه به کوي دا خوراک خلاص شي څه به کوي دا به څه کوي دا ماشوم نه دی ورته ښه پته ده هر سړی په دې پوهېږي دی به څه کوي یوه دویم دا دی چې دا ماشوم به څه کوي مور چې تر څو خوراک څښاک کوي خو ماشوم ته به پی وي په سینه کې خو چې د مور خوراک بند شي ماشوم ته پی بند شو ماشوم به څه کوي دی خو بیا شام ته هم نشي راتلی شام او د مکې مکرمې په منځ کې خو په سلګونو میلو مزل دی او نه یوازې سفر ښځه پیغله ښځه ماشوم کولی شي دا به څه کوي او دې باندې پوه دی ابراهیم علیه السلام چې په دې لق دق بیابان کې څوک نشته مدد لم څوک نشته راشي او په دې هم پوه دی چې دې کې حیوانات هم کېدی شي
زمریم کې دی شي ماران لړمانان هم کې دی شي او دام ورته پته ده چې باران شي د غریبانان وسکي یو اونه د ځنګلي د هغې لاندې سوري ته دوی کېنول نو د اونې به څه سوري بیا د مکې ګرمي ماشاءالله د مکې د ګرمۍ په شانتې سخت د ګرمي اړو شته دی نه مضبوطه ګرمي ده دا ټولې خبرې د ابراهیم علیه السلام په ذهن کې دي چې الله اوس به څه کومه خو الله حکم دی نو بس دی کې دویمه نشته دی د اونې به څه یخني وي څه ګرمي به دلته به څه کوي په ونه او چې باران شو نو د اونې څانګې باران نشي بندولی دا بیبي به مې څه کوي دا ماشوم بچې به مې څه کوي او چې شپه پې راشي دی به یریږي نه دا به څه کوي په شپه کې به څه کوي دا ماشوم به څه کوي او دا بیبي به څه کوي یا الله څه به کوم خو ما تاسو ته 13 جمعه ویلي چې پیغمبر په الله مضبوط ایمانی او کلک یقیني بس انسان باندې چې کلم تکلیف راشي الله دې موږ د تکلیفونو نه وساتي ظاهري تکلیف نو ته دله پکار دی چې د استقامت پیدا کړي کلک یقین په الله چې بس دا د الله د طرف نه دی او الله زما په خیر او شر ښه پوهې دی بس دې کې به زما خیر خو زه به پرې نه پوهېږم دې به ستې به فریادونه نه کوي بس دی به مستقیم ودرېږي دا خو اگر چې په ابراهیم علیه السلام دا الله پاک څه تکلیف نه راوسته یو آزمایش و مونږ ورته آزمایش وایو په پیغمبر راځي دا آزمایشونه او رسول الله مبارک فرمایي اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل زیات آزمایشونه او د دنیا ظاهري تکالیف په پیغمبرانو راځي او بیا چې کم الله ته ډیر نږدې دی ما ته ډېر خلک ټلیفون کوي یاره جي پریشانې دي د زوی دا د لور دا دي زه ورته ویم چې دا د خدای غضب هم کیدی شي نو که څه ګناه کوې توبه وباسه پریشانی دا د بچی دا د ښځې دا د وجود دا کاروبار کې برکت نشته پیسې ګټو برکت نشته کاروبار ولاړ دی هېڅ مصیبت نه پوهېږو چې څه چل دی زه ورته ویم چې لاول خو وګورئ که ګناه کوې توبه وباسئ ما تاسو ته ویلو چې که سړی د بلډ پریشر ګولۍ خوري او پرهیز ونه کړي نو ګولۍ فایده نه ورکوي نو که ته ډېر عبادتونه هم کوې ډېر عبادتونه خو چې ته پرهیز ونه کړې ورسره د ګناه نه تاله به څه فایده لري ګناه نه ته پرهیز نه کې حرام خورو مونږ ټول ته خو خطرناکه بیماري د حرام خوري هر سړی لګیا دی په حرام خورۍ کې سر ډوب کړی دی چا پردې پټې نیولې دی په حرام خورۍ باندې خوري څوک پردې پوله وایي په حرام خورۍ لګیا ده خوري څوک لګیا دی او په دکاندارۍ کې 1 نمبر په ځای 2 نمبر خرڅوي حجونه هم پکې کوي او زه وي نیک سړی مو صدقې هم کوم دا ګناه شوه ووایه چې دا شی دی د چین مال د جاپان په مال ولې خرڅوي صفا ووایه چې دا د چین نه مې راوړی دی دغه شی دی خپله حلاله ګټه ولې حرامې مردارې او څوک پیو کې اوبه څوک غوړو ډالډه کې شیزونه چې یو سوچتې جوړوي څوک یو ځای څوک بل ځای څوک سودا خرڅوي لاندې یو شان بره بل شان دی دا ټوله ګناه ده دا ټوله حرام خوري ده نو چې ته وایې زما دکان کې برکت نشته ته حرام خوري ختمه که لږه باندې صبر وکړه په هغه لږه کې به دله خدای ډېر لوی برکت واچوي ته وایې زما پیسه کې برکت نشته پیسه کې برکت نه راشي بجلی ته یې 4 کونډې اچولې دي حرامه نه ده د قربانۍ غوښه دې ټوله په حرام ونه خوړه 15 کونډې دې اچولې دي او په هره کوټه کې دې اے سی لګولی څومره تاوان دی حکومت له ورکړه خلکو له یې څونه تاوان ورکړه ستا د لاسه بجلي بند دی لوډ شیډنګ دی بجلو والا هم زیاتې کوي موږ دا نه وایو اب هم زیاتې کوي هم زیاتې کوي بې ځایه بلونه په بلونه زیات را لېږل ریډنګ نه اخېستل او زیات ریډنګ را اخېستل دا موږ نه وایو چې ګنې هغه هم فرشتې دي یا لینډمین میټر نه کتل او داسې ریډنګ را اخېستل دا هم ظلم دی دا هم زیاتې دی یا د نورو هغه په یو پسې را ویشتل دا هم زیاتې دی دا هم ظلم دی خو موږ هم ورسره ظلم کوو که موږ هم یو کور 15 او 6 کونډې اچولې دي چې په حرامه حلاله دې ځان نه حرامه کړه تهجد کوم او په هغې ګرمې دا اوس څه کې تهجد کوم ایسې ځان ته په ارامه بجلی لګولې دی اوس څه کې برکت نه راشي قرباني مې وکړه او ثواب مې وګټو غوښه بیا په هیټر پخې او کونډه دې اچولې ده
لس لس کونډې او د دې کونډو د لاسه چې څوک بیلونه ورکوي هغه هم غرق دي مونږ چې وایو دا ولې لوډ شیډینګ دی دا ولې دا بجلی ځي او راځي وایي دا کونډې اچوي مونږ څوک ورسره نو هغه هم ظلم کوي د هغې خپل نورې لارې شته که نه یونټ یې کم ځای ته ورسولې کم ځای ته یې څونه یې ګرانې کړې خلک د اغلا ته په خپله دوی مجبوره کړل مونږ ورته غلا وایو مونږ ورته ثواب نه وایو جوماتونو کې خلکو کونډې اچولي ما ته دا پته هم لګېدلې نو دې غلا ته دې خلک مجبوره کړل یونټ د 3 روپو 4 نه کم ځای ته ورسېد او چې 200 شي 300 بیا به دا قیمت او 400 دا قیمت به یو کس پسې 40 او 50 او 150 بل دې چاپلار به ورکړي مزدورکار خېټه ځان له وګټي 500 روپۍ دیاړي وګټي ښځه ناجوړه د بچي ناجوړه دي مور پلار ناجوړه د هغې علاج وکړي او که 40 او 15 بل ورکړي پښتانه وایي څه جرن درمان او څه دانې لم دی اون کونډې اچو ګناه بالکل ناروا حرامه بجلی ده که څوک ګیس په غلاس ودی حرام بالکل ګناه ته به ګناه وایو او که حکومت زیاتې کوي بجلو والا زیاتې کوي نو هغې ته به هم زیاتې وایي دی حرامو ته خلک جوړ کړل زما وروڼو پرهیز به کوې ورسره دا قانون دی پردي مال ته به سترګې نه خړی دې ته حقوق العباد وایي دې کې معافي نشته دې ته به سترګې نه خړی د الله نه به په زړه کې یره ساتې نو برکت به پیدا شي نو ټولو نه زیات تکالیف په دنیا کې په پیغمبرانو بیا ثم الامثل چې کوم الله ته نږدې هغه باندې به تکلیف زیات راځي نو یې برکت نشته نو زه ورته وایم چې اول حرامو نه توبه وباسه حلال کوه او که د هغې د پاسه ته وایې زه خو حلال هم کوم حرام نه کوم زه خو لمونځونه هم کوم نفل تهجد هم کوم زه خو نیکي هم کوم د چا زړه نه دردوم مخلوق ته ضرر مخلوق پیسې هم نه وهم نو بیا ورته زه وایم چې خیر دی ته خدای ته ډېر نږدې او چې الله ته څومره نږدې وي نو په هغه پریشانۍ راځي خیر دی د هغې به زه یو مثال دله درکمه کومه کپړه چې مضبوطه وي هغه چې څومره اینځې نو دا به اینځلو سره صفا کېږي او کومه کپړه چې نری وي او بیکاري نو که یو معمولي غوندې زور دې ورکړه نو ترمې ترمې لاړه شي ختمه شي نو د نیک سړي انسان د کلکې جامې دی هغه له چې څونه زورونه ورکې نو ورکوه ښه صفا به روځي په هغه تکلیفونه به راځي دی به صبر کوي لکه ابراهیم علیه السلام چې صبر وکړو یونس علیه السلام د کوي ګېډه د کب ګېډه کې او ایوب علیه السلام په خپله بیمارۍ صبر وکړو الله اجر ورکوي نو دا به نه وی دا به نه وی که د ګناه د وجې مصیبت دی خو ګناه پرېږده او که ته ګناه نه کوې نو ځان ته ابراهیم علیه السلام را مخکې کا تکلیف په نیک او بیا چې څومره نیک دی دا خو هلکه ډېر نیکي کوي بیا هم ناجوړه دی نو پیغمبر وایي دا تکلیف به راځي دې سره به ګناه ختمېږي او که ګناه یې نه درجه به اوچتېږي الله درجې بلندوي نو حضرت ابراهیم علیه السلام په دې هر څه پوه دی چې پروردګاره څه به کوم خو د الله حکم دی نو چې الله حکم مضبوط ایمان او کلک یقین غواړي تبلیغ والا وایي که نه کلک یقین مضبوط یقین غواړي وایي کېره وایي ښه روان شو اوس بیبي هم پړه کې دغه سوچ کې پرته ده چې د خاوند خو زه راوستم او دا ماشوم بچې او دا دشت و بیابان او دا خوراک و به خلاصې شي څه به کوو دا شپه به راځي اوسه باران هم کیدی شي او دا لق واد غیر ذي زرع هغه وادي چې فصل پکې سر نه نشته کرونده نه کولی شي نه کېږي څه شاړ بوټي ځنګلي ابراهیم علیه السلام په زړه نرمو ته روان شو بیبي ورپسې روانه شوه اے سړیا چاته مو پرېږدې چاته موږ دلته تا پرېښودو ته رانه کم خوا لاړې روان دی او دا بیبي ورپسې ده او مروا طرف چې کم باب المروا دی نن سبا د مروا غونډۍ په دې طرف روان شو حجون ورته وایي یا حجون بیبي ورپسې ده اے سړیا الی من چاته متداول مونږ پرېږدې دلته څوک دي زمونږه سړی ته ما ته نه ګوري خو ابراهیم علیه السلام کتی شي خو ډېر په زړه نرم دل دی ان ابراهیم لأواه حلیم خو به هر وخت الله ته او جړا به کوله خو ډېر زیات نرم دل دی ماشوم بچي ته د تی او د 100 کالو عمر کې چې چاله خدای بچی ورکړي تقریبا او بیا پیغله جینۍ ښځه څنګه ورته وګوري او جړا ورځي کتی کمزی شي دا ورپسې ده اته مخکې دی اے سړیا پوهې موقع که نه دلته د څه له راوستو
غږ نه کوي. سړیه تا ته ویم که نه لږونې ما ته وګوره دلته چا ته تا پرېښودو موږ به څوک دلته ساتي دا به څه کېږي څه مسله ده پروردګاره. لیکن بیبیم په الله ایمان ماشوم بچی دی چا ته دې پرېښودو دلته خو څوک نشته دلته خوبه نشته دلته هېڅ نشته خوراک نشته دلته ځنګل دا به څه کوو. اتې مخکې دی او دا ورپسې ده چې د مروا غونډۍ ته ور مخامخ شو لږ غوندې مخکې شو دغه د مخکې د حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیبي حضرت خدیجې کور حضور پاک هلته ډېر وخت تېر کړی دی. تاریخ لیکي چې دغه علاقې ته ورسېدل نو د ښځې ته لمن کلکه شانه ونیوله ما پوهېږه که نه دی غږ نه کوي. اخره کې بیبي ورته وایي الله امرک بهذا الله درته حکم کړی الله درته ویلی دی. نو حضرت ابراهیم علیه السلام په خوله غږ ونه کړو خو سر یې داسې وړقه او الله راته ویلی بس زه په مخه دی ښه او الله به موږ نه ضایع کوي الله به زموږ مدد کوي. دې ته م ایمان وایي. ښځه پیغمبره نه ده د پیغمبر بیبي ده جون دی د پیغمبر سره تیر کړی دی چې کم اثر د ابراهیم علیه السلام او هغه د حضرت هاجرې په زړه کې پروت دی. بس فوراً وایي الله به موږ نه ضایع کوي. بس دا په مخه دی ښه چې د الله په حکم دی موږ هم ورته تیار یو. ابراهیم علیه السلام بره لاړ او چې دا ښځه بچي ته پناه شو یو غونډۍ ته وخته او الله ته لاس پورته کړ چې د دنیا ټول اسباب ختم شي نو چغه به الله ته و. ډاکټر ورته وایي بس بابا دې نور نه جوړېږي لا علاجه بیماري ده بس کور ته دی څه وایي ورته دوا ورته کوي. ډاکټر ورته بچې نه نور نه جوړېږي ښه بس ځه دوا کوه مور دې نوره نه جوړېږي ښه اسپتال کې وخت مه تېروه چې کړېږي او دوا ورته کوه. ډاکټر هم اخره کې تا ته وایي دوا ورته کوه نو د اول نه ولې دوا نه شروع کړې علاج هم کوه دوا هم کوه. ابراهیم علیه السلام لاس الله ته اوچت کړ او څه وایي ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع الله خپل بچي مې په یو دشت و بیابان کې پرېښودل رب العالمین. اسکنت من ذریتی دا مستقل ځای شو سیل له مې نه دي راوستی یو میاشت له نه دي یو 20 ورځو له نه دي یو 20 ورځو نه نه دي الله تا ما ته ویلی دي اے پروردگار ربنا دا رب لفظ ډېر مزیدار لګي اے پروردگار ربنا رب څه ته وایي اے هغې ذاته چې ته ماشوم د مور په ګېډه کې لویې او بیا یو خشته وجود ولا ورکې مزیدار او بیا د مور د ګېډې نه بار راوباسي. مور ګېډه کې الله پاک څه نه کوي دې ته رب وایي. ایصال الشیء الی کماله شیئا فشیئا یو شی رو رو په قلار چې کمال ته رسوي دې ذات ته رب وایي. په معنا د مربي ربنا ای زموږ رب مور ګېډه کې زموږ هېڅ کار نشته نه لاس خوځولی شي نه څه الله د مور ګېډه کې څه کوي دا د انسان لومبی سټیج دی دا د انسان لومبی حالت دی د مور ګېډه کې ستا اختیار نشته ته مجبور محض ستا اختیار نشته الله خپل اختیار چلی د رنګ فیصله ده لکه چې رنګ به څنګه وي د صحت فیصله ده د که جړون به پیدا کوم روغ به پیدا کوم کون به پیدا کوم که په غوږونو جوړ به پیدا کوم او مخ شکل به ښکلی وي که خشته به حسن او د قبح فیصله هم دغلته الله کوي او د جون فیصله هم د مور په ګېډه کې الله کوي د عمر به څونه او د دې فیصله هم هلته کې رب العالمین کوي روزي به څومره خوري دا ټولې فیصلې هلته الله کوي. قد به څومره دی به لوړ وي لمبا یا اوږد وی او یا به دی کم قد والا پس قد وی رکوټې قد وی دی به سرب پیدا کېږي دی به نرۍ پیدا کېږي او دی به وروستو څه کوي دی به هدایت قبلی او که به نه قبلی زما هدایت دی به سرکشی او که دی به د الله تابعدار وی
د لاس به څنګه خپې به څنګه رنګ به څنګه خېټه به څنګه وجود به څنګه د ټولې خبرې د مور په ګېډه کې دلته برابر شي. نو ربنا دا معنا ای ربه زما بیا چې د مور د ګېډې نه پیدا شي دویم سټیج دویم حالت شروع شو دا تر مرګه پورې وي. څلور حالت په انسان دي، دو په دنیا کې او دو په آخرت کې. دا بل حالت شروع چې راپاسي دې وخت کې څه دی خپل لاس پې بیا خوځوي. الله طاقت اچوي په لاسونو کې، الله په سترګو کې، الله غاښونه راخیږي ویښته راخیږي، الله تعالی ول ورو نشونما کوي دې انسان لا سدیم خپل لاس او خپې الله په دې لاس او خپو کې طاقت ورته اچوي. دې ذات ته څه وایي؟ رب ورته وایي ربنا. یو ټکي کې لویه فلسفه ده. ای زمونږ ربه، ربي نه وایي چې زما ربه، ربنا زما م ربې، زما د دې بیبي م ربې، زما د دې ماشومه م ربې او د دې ټولو کائناتو ربې پروردګاره. او رب هغې ته وایي چې ډوډۍ به م ورکوي، رب هغې ته وایي چې اوبه به م ورکوي، رب هغې ته وایي چې ماشوم به لویوي هم، رب هغې ته م وایي چې د تکلیف نه به بچ کوي، رب هغې ته م وایي چې فایده به ورکوي. ربنا انی اسکنت من ذریتی، ما بال بچ پرېښودل دلته اوسېدو دپاره پرېمېښودل بوادن په داسې وادي کې غیر ذی زرع پروردګاره فصل نشته، غنم جوار خوراک لوبیا چڼه هېڅ نشته. سلام پرېښودل. الله ورته ویلی و مخکې نه ورته الله ویلی و بوځه دلته به یو کور جوړوم پته و په ده باندې، هغې کې به عبادت کېږي. ابه داسې کوري چې د ټولې دنیا خلک به هغې له را رواني، ابه داسې کوري چې که پابندي ولګېده خلک به پریشاني. کورونا پابندي نه نن ټوله دنیا پریشانه ده که نه ده؟ ابه داسې کوري چې خلک به لکونه روپۍ لګوي خو هلته به ځان رسوي. ابه داسې کوري چې منځ کې څوک مشرق مغرب کې دی نو مخ به هغه دی ته کوي. ابه داسې کوري چې د هر چا په زړه کې به الله د هغې محبت واچوي. عند بیتک المحرم الله ورته ویلي دي د برکت ذات هلته مې پرېښود ځکه نښې خو وې ربنا لیقیموا الصلاة چې دې عبادتو کې ستا دغه کې ابراهیم علیه السلام په دومره تکلیف کې م لګیا دی او څه وایي لیقیموا الصلاة. الله دې دپاره پرېښودل ستا کور سره جومات ته چې څوک ځي عبادت له ځي که نه، لکه جومات ته څه له ځي خلک عبادت ګپ شپ له څوک جومات ته نه ځي، جومات ته خلک عبادت له ځي. نو دې جومات کې مې پرېښودل عبادت دپاره چې دې پکې عبادت وکړي. فجعل افئدة من الناس تهوی الیہم، خدای لق دق بیابان کې مې پرېوتل دې ته خلک راوله. د خلکو وړونو کې مینه واچوه دې کور سره، د خلکو وړونو کې مینه واچوه زما د ښځې بچو سره، د خلکو زړه کې محبت واچوه. الله دې له څوک راوله ما باندې خو دې پابندي ولګوله چې زه شام ته زه خو دې ته روان کړم، خو خدایه دې له څوک راوله. الله یوازې به دا زما ښځه بچي څه کوي پروردګار، د دې ژوند به څنګه تېرېږي، خوراک سره اوبو سره څه به کوي، بیماران شي دا به څه کوي، اوبه باران کې به څه کوي پروردګاره. فجعل افئدة من الناس، او علما وی اجعل افئدة الناس نه دی من الناس لفظ دی، وی که افئدة الناس ویلې وی دعا قبوله ده ټوله دنیا به بیا تله ځای به نو بیا. افئدة من الناس تهوی الیهم چې ورته راشي. وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، الله میوه ولا ورکا. آها بچې دې که نه ښځه ده میوې ولا ورکا، غنم جوار یې ونه غوښتل میوې وغوښتله. نو زمونږ دا طالبان اقتضاء النص ورته وایي، وایي بعضې طالبان داسې خوشطبعه نه دا خبره کوي او بعضې استادان او علما وایي ډوډۍ پکې خپله راله وایي ځکه چې میوه ډوډۍ نه پسې وایي خلک ډوډۍ وخوري وروسته ورپسې میوه خوري. نو ډوډۍ پکې خپله راله، غنم جوار پکې خپله رالل. هلکه څوک چاته وایي راځه که نه لږ فروټ در باندې خورم، نو تش فروټ پې نه خوري مخکې دې روټۍ پې خوري که نه. یا څوک چاته وایي راځه یو پیاله چای در باندې څکم، قهوه در باندې څکم، نو چې بویې دي کور ته نو تشه چای پې نه څکي، چای نه مخکې بیا ډوډۍ ور باندې خوري. ډوډۍ وایي پکې خپله راله او میوه هم پکې راله. داسې جامع لفظ میوې ولا ورکا. فارزقهم من الثمرات، میوې دې دپاره نه چې دا لوی شي، مونږ خو چې دعا کوو دې دپاره یا الله ډوډۍ راکړي چې صحت مې ښه شي.
موږ دا وایو کنه یا الله وبرکه چې صحت مې ښه شي، یا الله کور راکړه ښه مزېدار چې زه پکې ښکلی ژوند تېر کړم. نه نه نه، ابراهیم علیه السلام دا نه وایي. وارزقهم من الثمرات، الله میوو غوندې روزي ورکړه لعلهم یشکرون، چې ستا شکر ادا کړي. واه واه، پته ولګېده چې خدای نه شی غواړې دا ورته وایه چې خدای د شکرې طاقت راکړي، او چې خدای یو شی درکړي نو شکر به ادا کې. الحمدلله به وایې، اوبه چې څکې تاسو به چې ته الحمدلله ویل وایې الحمد، هر ګډ سره وایې الحمدلله، چې تکړه هر انوړی سره وایې الحمدلله. رسول الله مبارک چې به اوبوس کړی وی الحمدلله، شروع به یې کول وی بسم الله، روټۍ خورې وی بسم الله، روټۍ ختمین وړی اوچتی وی الحمدلله، خوراک به د ادم هم شي، صحت به هم ښه شي، الله به هم خوشحاله شي. غټه خبره خو دا ده لعلهم یشکرون. دیم ویلی شو چې الله د دوی وجودونه پې ښه شي، دیم ویلی شو چې الله لوږه به ختمه شي، دیم ویلی شو چې الله طاقتمن به شي، دیم ویلی شو چې الله دا بچې به پې زلمی شي. نه نه نه، روزي دی له نه ده، لعلهم یشکرون، الله چې دې ستا شکر ادا کړي. د نعمت مقصد شکریه ده چې ته شکر ادا کړي. دا دعا وکړو په ډېره ژړا د خپلې ښځې او بچي نه رخصت شي. لا بیبي راله د ونې لاندې یوازې لخبخ بیابان کې پرېوته. خلک وایي په ما تکلیف دی جي، داسې تکلیف تېر شوی دی کوم به ابراهیم علیه السلام دی. مونږ نشو برداشت کولی، مونږ به د خدای نه سوال کوو چې الله مونږ د ازمایښونو نه وساته. مونږ نشو ټینګېدی. زمونږ مثال د نری جامې دی یو ډب سره شلېږي، مونږ نشو ټینګېدی. ابراهیم علیه السلام و چې هغه ټینګ شو، ا د هغه بیبي و چې هغه دې تکلیف ته ټینګه شوه، ا د هغه ماشوم بچی دی چې دې تکلیف ته ټینګ شو. موږ نشو ټینګېدی. دا به نه وی حضور پاک فرمایي چې الله صبر راکړي. نه نه، صبر به سوال نه کوي. صبر خو سوال کوي چې سړي باندې مصیبت راشي. یو سړی وی یا الله صبر راکړي، ترمذي کې حدیث دی، حضور پاک وی سألت الله البلا، د خدای نه دې مصیبت وغوښته، ځکه صبر خو راځي چې مخکې مصیبت دی، عافیت وغواړو. او چې تکلیف راشي نو بیا ووایه چې الله صبر پرې راکړي. زوی دې مړ شي دا ووایه چې الله صبر راکړي، د بل چا زوی مړ شي دا ووایه چې الله صبر راکړي. دا ازمایښونه وي زما وروڼو. ما د بار ملک نه سارم چا ټېلیفون وکړه چې زما ماشومان شوي دي او مړه شوي دي، یو پکې پیدا دی او معذوره دی. ډېر زموږ دوستان دلته هم شته چې بچي معذوره دي. الله اجر ورکوي، صبر ورکوي. څومره خدمت کې هغه هم رب الله په دنیا کې هم درکوي، په آخرت کې به هم خدای درکوي. ښځه بیبي بچي له پی ورکوي، خوراک ورسره دی اوبه خلاصه شي، خوراک هم خلاص شو، ستوان متوان چې څه هم لاړل ختم شي. هغه ته مشره ښځه ده، هغه ګزاره کوي بچي ته پی ختم شي، اوبه هم نشته چې بچي له خوله کې واچوي، فیډرې میډرې نشته، ماشوم ته پی ختم شو، د ماشوم دپاره پی نشته، کوم ځای نه پی راشي، هېڅ نشته، ماشوم په ژړا شو. دا وخت په مور تېرېږي زما وروڼو. ماشوم ژړا شروع کړه اسماعیل علیه السلام، او مور پریشانه ده چې اوس به څه کوم. اوس خو به دا ماشوم زما د مخې نه تړتکې وي او سا به دې وخېږي، دې بچي سره څه وکړم اوس؟ نو دا بچی په ځمکه باندې سمله او د هغه اونې لاندې، او خوا کې نږدې وړه غوندې غونډۍ وه، د صفا هلته لاړه، خوا کې ورسره غټ غرم شته، جبل ابي قبیس، دې خوا بل جبل غرم شته، جبل قعقعان، خو هغې ته نشي ختې، غټ غرونه دي. دې غونډۍ ته وخته، خوا کې ورسره لارې تېرې شوي دي، د ساروانانو لارې وي. پخوا به مونږ هم وې د ساروانانو لارې به وي. هغه چارسدې نه ده نعماني مدرسې نه لاندې په دې مقبره کې یو زړه لار را روانه ده، او د عثمانزو دې کلي ته هلته کې د تختو پل دی، دې ته بیا د ساروانانو لار وي. دې ساروانانو دې کې ساروانان اوښان څرونکو ته وایي، اوښانو والا به په دې لاره تېرېدل. پخوا خو دا لارې وې. نو د دې مکه مکرمه باندې لارې تېرې شوې وې چې د شام نه او د یمن نه یا د نورو علاقو نه به خلک تلل، نو په دې لاره به تېرېدل. نو دا هغه غونډۍ ته خېږي او دا لاره ګوري چې څوک شته که نشته. نو صفا ته ورسېدله، نو یو خوا بل خوا ګوري، هېڅ نشته، هېڅ.
نو روانه شوه مروه ته خیجي هلته بله لاره ده هلته ګورم که په دغه لاره کې څوک مسافر رواني لږې اوبه ترې غواړم لږ ما سره مدد وکړي نو هلته لاړم نو چې غونډۍ ته به وخته بچی به ورته ښکارېده چې راکوبه شوه بچی به ښکارېده نو لار کې دې منځ کې لږ غوندې یو خوړ و هغه لږ جور و هلته به بچی نه ښکارېده نو منډه به یې کړې خوړ کې به یې منډې کړې نو چې بره به وخته خوړ ته نو بیا به یې بچي ته هم کتل چې بچی خو مري بس خبره خلاصه د ټوپونه وي تړتکې وي لاسونه اوچتوي حدیث کې دغسې دي ټوپونه وایي اوړي راوړي حدیث دا معنا اوړي راوړي نو ورسېده هلته مروه ته هلته ګوري بیا څوک نشته مور ده که نه مور ډېر زما وروڼو مور په بچي ډېره مهربانه ته مور ډېر قدر کوي مور ډېره په بچي مهربانه د مور چې د چا مور جمدی وي نعمت یې وګڼئ د خدای بندګانو زور ولا وکړئ چاپي ولا وکړئ قدر یې وکړئ عزت یې وکړئ ډوډۍ ولا ورکړئ خوراک ولا ورکړئ دارو ولا ورکړئ جون کې ورې د دنیا هم برکت او په آخرت کې د ښځو مه منئ د ښځو مه منئ د مور قدر ښځه به راته سل او شل د دروغو جوړې کړي مه منه د مور قدر وکړه د مور عزت وکړه چې الله در باندې مهربانه شي او چې دا مور دې لاړه لوی نعمت ده نه لاړه ته به ګرځې او مور به پسې په لپو دواګانې کې یو در روانې وي درپسې نو شاته ګوري مروه ته وخته هېڅ نشته نو بیا راله صفا ته نو دغه میانځ کې چې خوړ به وایي کې به یې منډه کړه بچی به ترې پناه شو نو بیا صفا ته بیا مروه ته نو اووه چکرې ووالې مروه ته وخته اوس الله پاک په حاجیانو او په عمرو والا د اووه چکرې لازمي کړي او چې څنګه بي بي هاجرې کوم ځای منډه والې ده هلته به منډه هم وي هغه ادا الله ته خوښه شوه ادا خوښه شوه منډه کې څه چل دی په منډه خدایي نه زیاتېږي لیکن تا ته ښایي دې کې فلسفه دا ده تا ته چې منډه وی نو هاجره به ته یادېږي بي بي هاجره چې دا منډه وی د بي بي هاجرې هغه ازمایش به راته یادېږي چې دا منډه وی د بي بي هاجرې هغه تکلیف به در یادېږي چې دا منډه وی د هغې صبر به درته یادېږي چې دا منډه وی د خدای پاک امتحان به درته یادېږي او چې دا منډه وی نو بي بي هاجرې له چې الله که انعام ورکړی دی ابه یادېږي نو ستا وجود کې به الله ته رجوع پیدا شي چې الله هغې کړي دي ښځه ذات وه ما څه کړي د شام نه دلته راوسره د بادشاه کور کې لویه شوې جینۍ ما څه وکړل که زه د تورنګزو نه او چارتدې نه د سوات نه او د بونیر نه او د بنو د یو علاقې نه لاړم او بیت الله له نه خو د لرې دی نه د اوس خو بازار هر څه شته هغې کې قسم چې اووم چکر باندې مروه ته ورسېدله یو اواز یې واورېد نو زر یې د غوږ داسې کړې او څوک شته څوک یې ما سره مدد وکړي بچی مې دی الله شته چې څوک ما سره مدد وکړي بیا یې اواز واورېده نو بیا وایي دی خپل ځان ته وایي ځان ته اړه کې وایي چې ته چپ شه که نه متوجه شه که نه چپ شه معنا یعنې متوجه شه که متوجه شه لږ اواز د کوم طرف نه راځي یو خوا بل خوا ګوري هغه اواز پسې څوک یې اخیستي مدد را سره که تا سره سم د مدد شوي مهرباني وکړه ماله راکړه بچي مري راته خدای خاطر وکړه څوک یې اواز کم ځای نه راځي زما اواز اورې لږ مهرباني وکړه جواب راله راځي جواب نه راځي های خو چې دې خواته وکتل بچي ته نو یو سړی ورسره ناست قدرتی الله یو مارغه پیدا کړی دی هغه به راګرځي زه بس بچی مې مړ دی مارغان خو مړی له راځي مارغه والا راغلی او سړی ناست چې دا سړی څوک دی او د اواز جوړ هغه ځای نه راغی هغه ځای نه غریبه پنسي اوچتې کړل په منډه را روانه ده لمن ورپسې راښکې شي چې څنګه راورسېده بچي له سړی غیب شو وای د خدای بنده څوک یې ما سره مدد ولې وکړې د ما بچي سره مدد نه کوې ته څوک یې چې ته ما نه لاړی اوهو مارغه ګوري زه بچی مړ سړی څوک حضرت جبریل علیہ السلام ګور الله مدد کې ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا الله مدد وکړي په چا هم تکلیف راشي که نه
صبر دیو کی کنم کې صبر وکړه او تکلیف کې الله ته رجوع کا او الله ته جړاو کا زمونږ بغیر د الله د ذات نه هیڅ سره زمارو نشته مونږ خپل کار سرته نشو رسول زمونږ په خېټه دړ راشي نو یو ډاکټر نښه کېږو نو بل لده نښه کېږو نو بل لده نو اسلام آباد ته ده نو یو خوا بل خوا منډې ترړې جوړې ډاکټر هم ویره څه ووایم نو څه وکړم در سره په دا روړه ستړې شو نه جوړېږي یو زوی په یو لور په ښځه تکلیف راشي څه به کوو تکلیف راوستونکې الله دې لرې کوونکې هم الله دی موږ به الله ته چغه وو او بیا زما وروڼو موږ مسلمانان یو الحمدلله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان یو نو موږ ته چې الله او رسول کم تعلیم راکوي په هغې عمل وکړو نو موږ به چا ته چغه وو الله ته او الله زموږ سره ده په موږ ډېر مهربانه ده زمونږ ستاسو مونږ خو یو مسلمانان کافر خو ځان له د دنیا اسباب دي منډې ترړې وایي زمونږ خو هېڅ هم نشته مونږ الله ته محتاج یو زمونږ یو د الله د ذات نه بله سره نشته مونږ خپل رب ته م وایو چې یا الله زمونږ ته بس بل څوک نشته دی زمونږ ته الله ستا د ذات نه بغیر زمونږ هېڅ سره نشته پروردګاره خدای مونږ د هر قسمه پریشانو نه وساتي غمونو نه وساتي پروردګار نو را منډه یې کړې خپل بچي له جبریل علیه السلام راغلی دا د خپې اوچته کړه په ځمکې له یې راوبرول او یو روایت کې دي په وزر یې دا ځمکه وواله الله اوبه پیدا کړه او بیا جبریل علیه السلام په خپلو لاسونو کې اوبه رالي او اسماعیل علیه السلام له خوله کې ساس کېچي د هغه جړه قلاره شو مور خو یې مړ دی جړه قلاره ده او مارغه تاویږي قارغه تاویږي جړه قلاره شو او بې پیوس کې زمزم اوبو کې الله پاک دا اوبوت کارم کې پیدا کړی تندم ختمی او لوګ هم ختمی زیات یې څوک نشي څکولی دا لوګې د ختمولو طاقت هم الله پیدا کړی چې څنګه راله شپې ټپۍ قلار دی جبریل علیه السلام تللی دی نو بیبي حاجرې زر زر بندی واچوله داسې ګوتې ووالې چې ځای لږ جور شي بندی چې دا اوبه رانه بل خوا ونه بیږي رسول الله او زم 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 بند شه بند شه بند شه حضور پاک فرمایي یرحم الله ام اسماعیل الله یې د اسماعیل په مور باندې رحم وکړي که دې ته بندی نه وی اچولی نو زمزم به نن د دنیا ګوټ ګوټ ته د اوبه رسېدلی د چینو په شکل کې هسې خو رسېدلی دي خولې مبارکې انداسې لفظ وتی دی چې رسېدلی هم دي او بیا په لپ اوبه رالي او هغه مشک یې ورسره کم خاوند راوړو ابراهیم هغې کې اچوي چې اوبه رانه خلاصې نه شي مشکیده ډکه کم نو چې لپ اوچتۍ نورې اوبه را پیدا کېږي چې لپ اوچتۍ نورې را پیدا کېږي چې لپ اوچتۍ نورې پیدا کېږي او الله اوبه زیاتوي خوراک کارم شروع شو دا د تندې کارم شروع شو زمزم سره لوګم ختمېږي او تندم ختمېږي الله مدد کوي اوس که نه کوي ابراهیم علیه السلام بچی سره دې مدد ونه کړي الله بیبي حاجرې سره به مدد نه کوي ولې به نه کوي او حضرت اسماعیل علیه السلام سره هغه اسماعیل علیه السلام چې الله ته پته ده چې دا بچی به لویومه دا به لویومه الله ته پته ده چې دی به وادم کوي او الله فیصله دا کړې ده چې دله به بچي میلاویږي او الله دام فیصله کړې ده چې د دې اسماعیل په اولاد کې به محمد مصطفی هم پیدا کېږي صلی الله علیه دا د الله فیصلې داسې سختی به راولم تکلیف به راولم خو داسې انعام به ورکومه چې داسې انعام به مې چاله نه ورکوي دې اسماعیل نه پیغمبر به جوړ د دې بیت الله امام به دې جوړو دا اسماعیل به د چړې تم غورځېږي او د دې اسماعیل په اولاد کې به محمد مصطفی پیدا کړي داسې ملغلره به پیدا کېږي د په اولاد کې چې قیامت پر ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله دربار کې ولاړی
نو اسماعیل به فخر نه کوي، ابراهیم به فخر نه کوي چې زمونږ بچی دی. نن زمونږ بچی شفاعت کوي د امت دپاره، نن زمونږ نو سه د امت دپاره لګیا د سجدې لګی، نن زمونږ د نوسی د نبی علیه السلام مبارک امت غوندې ډېر امت جنت ته بل څوک نشي تللی. دا به دي هلکه نیکه په نوسی فخر کوي که نه کوي؟ داسې بچی خدای پاک وله ورکوي. هغه اوبه وې په لاره یو قافله تله د جرهم قبیلې. هغه قافله چې مارغان یې ولیدل، نو د قافلې سره به یو ډله داسې وه چې هغوی به مخکې د قافلې نه تلل، د قافلې له به یې د دمې ځای کته. پخوا هم که ستاسو خیال و د خانه بدوش به تلل، نو یو ځای کې به یې خیمې ښخې کړې، 10 ورځو له میاشتو له، او هغه ځای کې به یې خیمې ښخولې چې د هغوی د خوراک انتظام به او د اوبو انتظام. اوس خو ټول پټي آباد شو، پخوا خوشحاله وې که دا ټول خانه بدوش او دا ګډو چیلو خان دا به راتلل. زما د یادو په دې دشتو کې د بټو د علاقه کې به دغه ځای کې به پراتو، نو دا به یو ډله وه، نو چې هغوی وګرځېدل چې هلکه یو ځای ګورو چې دلته دمه شو قافله ستړې ده. نو ویې کتل دلته خو هلکه مارغان دي، مارغان خو هغه ځای کې چې کوم ځای کې اوبي دې علاقه باندې خو مونږ ډېر تېر شوي یو، دلته خو مونږ چېته اوبه نه دي لیدلې. چې رالل ویې کتل حضرت هاجره د ماشوم بچی دی اوبه دي ورسره. زر هغه خپل مشرانو ته ووایي چې دلته خو اوبه دي، یو زنانه ده او ماشوم دی ورسره. هغوی هم حیران شو، رالل ته څوک یې؟ هاجره مې نوم دی، دا مې بچی. زه ګورې د ابراهیم علیه السلام پیغمبر بیبي مخا دلته مونږ راوستی یو، دلته به د الله کور جوړېږي او مونږ له ځي راځي. هغې ویې یاره مونږ سره دیره کېږو، خبرې د اوبو دي، مونږ به دیره شو. او د ګډو چیلو خو ځنګلي علاقه کې ځنګلي خوراک ډېري، مهرباني وکړه. وی بالکل دیره شئ، اوبه به در کوم، خو ګورې په اوبو به ستاسو حق نه، اوبه به زمئ څکئ تاسو، خو ګورې هسې نه چې ماتې بدرحه کې او اوبو باندې قبضه ونه کې. وی بالکل اپکې دیره شو. الله ولا خلق راوستل که نه، یمن نه ولا خلق راوستل الله پاک. یمن د مکې خلق هم د جرهم اولاد دی د یمن، او د مدینه انصار هم د یمن نه راغلي دي. الایمان یمان. ابراهیم علیه السلام کله کله راځي او د دې خپلې بیبي او د دې خپل ماشوم معلومات اخلي، بیا لاړ شي، بیا راشي، بیا لاړ شي، بیا راشي، بیا لاړ شي او معلومات یې اخلي. حتی کې ماشوم لوی شي، دا نه چې راشي او ځي فورا، نه دیری دلته میاشت به هم دیری، پته نه لګي. تاریخ کې احادیثو کې ذکر نشته، خو یو ځای ته چې سړی خپلې ښځې بچي له لاړ شي، نو دا نه چې ګنې شپو کې او بیا ځي. کله به یې داسې هم کړي خلک تلوارې وي، نو شپو کې او بیا ځي، 2 شپو کې بیا ځي، څوک میاشت هم تېره کړي، شلم تېرې کړي، را به دیره به بیا به لاړ. هلته وله خدای بل بچی د هغه بلې بیبي نه ورکړی، اسحاق یې نوم. ګوره الله بادشاه دی که نه، هلته تکلیف، هلته وله خدای دلته ردي بیبي نه اسماعیل ورکه، هلته د بلې بیبي نه وله خدای اسحاق ورکه، اسحاق علیه السلام. او الله په هغې څه فضل وکړه، اسحاق له خدای بل زوی ورکه، اسحاق علیه السلام پیغمبر زوی، یعقوب علیه السلام هم پیغمبر، او یعقوب علیه السلام له خدای بل زوی ورکه یوسف، او یوسف علیه السلام هغه هم پیغمبر. الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم. رسول الله مبارک فرمان سلور پیغمبران یو د یو زوی، بل د بل بل د بل. دی باندې خدای بیت الله جوړ کو، پاغي خدای بیت المقدس جوړ. دې نه غټ نعمت بل کې دي شي. ان اول الناس بابراهیم، الله پیغمبر مبارک حق فرمایي چې ته او ستا للذین اتبعوا، او ستا چې څومره امتیان دي دا ابراهیم ته ډېر نږدې دي، دا هغه دین زمونږ دین دی. معمولي غوندې په جزیاتو کې اختلاف. 1200 کالو ته عمر ورسېد، ابراهیم علیه السلام راغی. امې د اختر نه مخکې جمعه کې د هغه حلالولو واقع درته ویلې، دوباره درته نه بچې زه چې ځو او ما خوب لیدلی دی، زه د حلالو لاړل قرباني هغې په دې هغه قسم اختر نه مخکې کړې ده. ګډ الله راوسته، هغه هم خدای پاک وره د تکلیف نه پس راحت راوسته.
ګډ راغی وګڼله مقصد زما د دې قصې نه سره تاسو مشغولو منه الله قرآن کې ذکر کړی د ابراهیم علیه السلام واقعه یو ځل نه بار بار یې ذکر کړه څه دپاره چې ازمایش پرې راغی صبر یې وکړو په تاسو مونږ به هم ازمایشونه راځي صبر وکړو خو ګورې دا به نه و چې خدای راولي نه ګورې هغه ورته ټینګېدي شو مونږه نه شو ټینګېدي مونږ وایو خدایه ساتې او دویمه حکمت پکې څه دی هغه ازمایش راغی صبر یې وکړو الله داسې نعمتونه ورکړل د آخرت مرتبه خو پرېږده وه په دنیا کې الله داسې نعمتونه داسې خوشحاله داسې برکتونه چې نن یې دنیا یادوي چې وګوره ابراهیم علیه السلام له خدای زوی ورکړو حضور پاک یې په نوسو کې شو او پیغمبران بچي وله خدای پاک ورکړل او بیت الله پې خدای جوړ کړو دا او بیبي هاجرې سره الله زمزم غوندې اوبه د هغې د وجې نه خدای پاک پیدا کړ تکلیف سره راحت بی او زمزم رسول الله مبارک فرمائی زمزم او الزمزم لما شرب له چې کوم مقصد د دې اوس کله هغه مقصد به پوره کیږي خو یره کلک یقین وساتئ څومره جوور کوي څومره اوبه دنیا ګډ ګډ ته رسېږي نه پکې اوچېدل شته نه پکې خړوالی شته نه پکې شګه شته او زمونږ علماو پې تجربې کړي دي هم د ډوډۍ کار ورکوي لوږه ختموي داسې ویټامنز دي پکې د دنیا د فرانس یو ډاکټر پې مخکې ورځو کې تحقیق کړی دی هغه وایي ناشنا اوبه دي وایي دا اوبه چې نور اوبو کې ما چولې دي ډاکټر وایي د فرانس نو ټولې اوبه هم دغسې جوړې شوي دي دی وجه نه حاجیان چې لاړ شي نو خلک پکې زمزم اوبو کې نو دا بعضې خلکو کې زمزم کې نورې واچوو که زمزم به پکې اچوو که نورې دا پکې نشته که زمزم کې د نورې واچولې او که په نورو کې زمزم واچو د ټولو به یو خاصیت فایده به ډېره شي سوچه راکړه خلک وایي دا چې پکې دی اوبه واچو دا جوټه دي جوټه موټه پکې نشته دا ټولې سوچه دي سوچه به د چا پلار ورسوي اوس خو یو رکوټې بوتلګي ورکوي نه بوتلګي به ته ټولو تورنګدو ته څنګه رسوي نوره واقع به درته بیا ووایي انشاءالله صرف دومره به ذهن کې واچوي چې کوم مصیبت زده دی او تکلیف زده دی ابراهیم علیه السلام دې ځان ته رامخکې بی بی هاجره دې ځان ته رامخکې کړي اسماعیل علیه السلام دې ځان ته رامخکې کړي او بیا دې سوچو کې چې هغې له خدای په هغې انجام بهترین ورکړه موږ له به خدای بهترین انجام راکړي ښه میوې سره به الله راکړي بوټي ته به تکلیف تیری نو چې بیا هله به میوه ته اخلي چې تکلیف دې تیر نه کړي میوه ته نه شي اخیستی فصل سر و تکلیف تیرے نو الا به غنم ریبې او چې تکلیف دې تیر نه کړي نو غنم نه شي ریبل نو تکلیف خلک غواړي زما وروڼو دعا وکړئ چې الله په موږ رحم وکړي الله موږ د پریشانو نه وساتي الله موږ د حضرت ابراهیم علیه السلام او حضرت اسماعیل علیه السلام او د ټولو پیغمبرانو سره قیامت پر ورځ ملګري کړي د رسول الله مبارک په نقش قدم هم روان کړي او خدایه موږ د تکالیفو نه وساتي د پریشانو نه وساتي خدای موږ د ازمایښونو نه وساتې موږ نه شو ټینګېدی د هغې په ځای الله موږ له د روغ صحت نعمت راکړې د سکون او د امن نعمت راکړې د خوشحاله نعمت راکړې د جمعې ورځ د تا نه سوال کوه الله د ازمایښونو او د تکلیفونو په ځای موږ له د امن نعمت راکړې د خوشحالو د سکون نعمت موږ له راکړې الله او که څوک په پریشانو کې مبتلا دي الله ابراهیم علیه السلام نبي هاجرې نه دې لرې کړل خدای د هغوی نه بیمارۍ او تکلیفونه لرې کړي دعا وکړئ بعضې دوستان دي په بار ملکونو کې مسافر دي ما سره رابطې ډېرې ساتي دعا ورته وکړئ چې الله د خیر او د عافیت زندګي نصیب کړي مسافرو ته الله زندګي اسانه کړي او الله د پریشانو نه وساتي بعضې زنانه دي په بار ملکونو کې بعضې نارینه دي موږ ته دعاګانو درخواست یې کړی دی موږ سره په دې جومات کې هم بعضې دوستانو تعاون کړی دی دعا وکړئ چې الله وله د هغې بدلې په دواړه جهانه ورکړي او الله د هر قسمه پریشانو آفتونو مصیبتونو په امن و امان کې وساتي او د حاضره جمع کې چې څومره ملګري دي او یا د بار ځایونو نه راځي یا زموږ د دې محلو کم دوستان د دوی خدمت کوي زموږ د دې اجرو دا دوستان دعا وکړئ چې الله وله د خیر او د عافیت ژوند ورکړي الله هم د پریشانو نه وساتي په یو یو قدم الله ژوندونه راکړي یا الله که څوک بیماران شفا ورکړي کورونو کې چا بیماران دي ته ولا شفا ورکړي که څوک قرضداران قرضونه اخلاص کړي زموږ د حلال و فراخ روزي نصیب کړي او د نبی علیه السلام په نقش قدم هم روان کړي او د هغې د سنتو په دایره کې ژوند راکړي او الله د فسق و فجور نه او د ګناهونو نه نفرت پیدا کړي او خدای د خوشحالو زندگی نصیب کړي الله زموږ په تا ایمان دی په تا مو یقین دی خدایا زموږ په رزق کې زموږ په مال کې زموږ په اولاد کې زموږ په ژوند کې زموږ په دین کې زموږ په دنیا کې برکات واچوي الله الله چې چاته څه پریشانی ده د جمعې لویه جمع ده مسافر هم پکې ناست خدای پریشانی په خوشحالو بدله کړي زموږ په دې کلي په دې علاقه د خپلو رحمتونو باران نازل کړي
او خدای ته زمونږ نه راضي شي یا الله زمونږ نه راضي شي الله زمونږ ستا نه بغیر بل اسره بل رب نشته خدایا تا ته متوجه یو الله د عباداتو توفیق راکړي د نیکو اعمالو سره د باله بچه توفیق راکړي د چا بچي نه الله نه اولاد ولا ورکړي نارینه اولاد که د چا نارینه اولاد نه الله نارینه اولاد ورکړي د چا کورونو کې روانې دي الله پر هغو باندې بدل کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین دا شیراز ترکان پلار طارق ګلکار خو ډېر ښه سړی و خدای پاک دې وبخي طارق ګلکار زموږ د تورنګزو او وفات شوی دی شپږ نیمې بجې جنازه را لویه مقبره کې الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې وارثانو له صبر ورکړي او دا طالب علم د مانسیني باټګرام نه راغلی دی الله دې ټولو له خیر او برکت نصیب